سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 12مه چې د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر له 3 سره برابره ده. شبنم مزریم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. محکمې ته د رحمان الله لکنډوال وړاندې کېدل. افغان تورن رحمان الله لکنډوال د قصدي وژنې 2 تورونه، د قتل 1 تور او د تاوتریخوالي پر مهال د وسلې لرلو تورونه پرې لګول شوي. د ډاکټر محمد نعیم او په کابل کې د چین سفیر لیدنه. اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ سره لیدلي. او کابل او تهران د درملو او طبي وسایلو د تولید په برخه کې همکاري پراخوي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان تورن رحمان الله لکنډوال د قصدي وژنې 2 تورونه، د قتل 1 تور او د تاوتریخوالي پر مهال د وسلې لرلو تورونه پرې لګول شوي. فاکس نیوز راپور ورکړی چې رحمان الله لکنډوال چې د امریکا ملي ګارد 2 سرتیري په واشنګټن ډي سي ښار کې په ډزو ویشتلي په رسمي ډول تورن شو او د روغتون له بستر څخه د ویډیو له لارې محکمې ته وړاندې شو. د راپور له مخې د لکنډوال مدافع وکیل ویلي چې موکل یې پر ټولو تورونو ځان بې ګناه ګڼي. پر نوموړي 3 جدي حقوقي تورونه، د قصدي وژنې 2 تورونه، د قتل 1 تور او د تاوتریخوالي پر مهال د وسلې لرلو تورونه پرې لګول شوي. د متحده ایالاتو د عدلیې وزیر پمبانډي فاکس نیوز ته ویلي چې د عدلیې وزارت به د لکنډوال لپاره د اعدام غوښتنه وکړي. بلور د محمد داود الکوزی په نوم یو بل افغان وګړی د امریکایانو د وژلو او بم جوړولو د ګواښ له امله فدرالي تورونو سره مخ شوی. د امریکا عدلیې وزیر پمبانډي ویلي چې دغه افغان وګړی د بایدن ادارې پر مهال امریکا ته راغلی او د ادعا له مخې په ښکاره ویلي چې د دلته د امریکایي وګړو د وژلو لپاره راغلی دی. هغې زیاته کړې چې د بایدن ادارې لخوا د کډوالو د ارزونې د پروسې ناکامي یو جدي ګواښ رامنځته کړی او د عدلیې وزارت به له خپلو فدرالي او ایالتي شریکانو سره کار ته دوام ورکړي ترڅو د پخوانۍ ادارې د خطرناکې بې کفایتۍ له امله د امریکایانو امنیت خوندي وساتي. دغو پیښو د افغان کډوالو د امنیتي ارزونې پر پروسه هم پوښتنې راپورته کړي، ځکه لکنډوال او محمد داود الکوزی د اپریشن الایس ویلکم په چوکاټ کې امریکا ته انتقال شوي وو. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ سره لیدلي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او تاجکستان پر پوله د وروستۍ پیښې او د افغان چین اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې شوي. ډاکټر محمد نعیم د تاجکستان پر پوله د وروستۍ پیښې په اړه چې پکې چینایي اتباع ووژل شول خواشیني څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په دې تړاو پلټنې روانې دي او دا برید یې د هغو دښمنانو عمل بللی چې د هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کوي. بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د چین سفیر د پیښې په اړه د جدي اقداماتو له امله د اسلامي امارت د هڅو او دریځ مننه کړې او ویلي دي چې د دې پیښې عاملین غواړي د چین او افغانستان روابط خراب کړي. بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې دواړو لوریو د دوامداره همکاریو او ښو اړیکو د پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی. کابل او تهران د درملو او طبي وسایلو د تولید په برخه کې همکاري پراخوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اړوند نن په خپل کاري دفتر کې د ایران د روغتیا وزارت مرستیال او د خوړو او درملو ادارې له رئیس مهدي پیر صالحي او په افغانستان کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدیلي سره لیدلي. د لیدنې پر مهال د ایران د روغتیا وزارت مرستیال ویلي ایران چمتو دی چې له افغانستان سره د درملو او طبي وسایلو د تولید او افغانستان ته د صادراتو د زیاتوالي په برخه کې خپل همکاري د اوږدمهال لپاره پراخې کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ایراني لوري ته ډاډ ورکړی چې په یادو برخو کې به د افغانستان اسلامي امارت اړوند ادارې ورسره پوره همکاري او ګډ کار وکړي.
رئیس الوزرا د قطر د نوي سفیر باورلیک ومنه. د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د افغانستان لپاره د قطر د نوي سفیر مردوف بن علي القشوطي باورلیک د یو لوړ تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې ومنه. د افغانستان لپاره د قطر نوي سفیر ژمنه کړې چې د قطر او افغانستان د اړیکو او همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره به دوامداره هڅې وکړي. بل رئیس الوزرا هیله څرګنده کړې چې د قطر د نوي سفیر معرفي کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده ډیپلوماټیکو اړیکو د لا پیاوړتیا لامل شي. او وروستی خبر همدا چې د اسلامي امارت عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، نړیوال بانک، آسیا پراختیایي بانک، اروپایي اتحادیې، د بریټانیې FCDO او نورو بیلابیلو نړیوالو اداراتو استازو سره ناسته ترسره کړې. عامه روغتیا وزارت ویلي چې په یاده ناسته کې د نړیوالو اداراتو له لوري د روغتیا په برخه کې د روغتیایي او پراختیایي خدماتو پر څرنګوالي، د روغتیا برخه کې د مرستو او منابعو په غوره مدیریت، د روغتیایي مرکزو پر ادغام او له نوې پالیسۍ سره د سمون، د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ سره سم د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو، د معافیت او واکسین برخې پیاوړتیا، د لومړیتوبونو په اساس د خدماتو ترسره کولو او په چارو کې د دوامداره همغږۍ اړوند خبرې شوې دي. جلالي د روغتیایي خدماتو د لا موثریت او مثمریت په موخه شفافیت او د روغتیا وزارت لومړیتوبونو ته پاملرنه اړینه یاده کړې او د عامه روغتیا وزارت د ملي پالیسۍ اړوند یې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو او د نړیوالو له لوري د شته مرستو په غوره مدیریت ټینګار کړی. بل لور د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان مشر اډوین سنیزه د عامه روغتیا وزارت سره د دوامداره همکارۍ ډاډ څرګند کړی. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس په خوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 4 خبرونه د الله پامان.